دا چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ویب سایټ ته داخل شئ لومړی باید براوزر کې تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره ولیکئ. دا د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې اصلي ویب پاڼه ده. کله چې تاسو زموږ په اړه مینو باندې کرسر کېږدئ لاندې مینوګانې ظاهریږي. د ادارې پیژندنه، د تخنیکي او مسلکي زده کړو پیژندنه، د ادارې لیدلوری او موخې او همدارنګه د ادارې تشکیلاتي جوړښت کتلی شئ. خبرونه او نشرات، کله چې تاسو خبرونه او نشراتو مینو باندې کرسر کېږدئ لاندې مینوګانې معلومیږي یا ظاهریږي. خبرونه یعنې د ادارې اړوند ورځني خبرونه، مهمې کړنې، انسټیټوټونو پیژندنه، د محصلینو نوښتونه، عکسونه، ویډیوګانې کتلی شئ او همدارنګه نشراتي چینلونه. کله چې تاسو په نشراتي چینلونو باندې کلیک وکړئ د ادارې د نشراتي چینلونو پیژندنې پاڼه خلاصیږي. د ادارې ویب سایټ، کله چې تاسو غواړئ چې د ادارې ویب سایټ ته داخل باندې کلیک وکړئ راسن تاسو د ادارې ویب سایټ ته داخلوي. د ادارې فیسبوک، کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ راسن تاسو د ادارې رسمي فیسبوک پاڼې ته بیایي. همدارنګه د ادارې ټویټر، کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ راسن تاسو د ادارې ټویټر ته بیایي. یوټیوب چینل، کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ تاسو راسن د ادارې یوټیوب چینل ته بیایي. د ادارې ټلګرام، کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ راسن تاسو د ادارې ټلګرام ته بیایي. او همدارنګه د کتابتون چینل، کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ تاسو راسن بیایي د کتابتون چینل ته چې هلته کولی شئ تاسو کتابونه ډاونلوډ او مطالعه کړئ. د اطلاعاتو بانک، کله چې تاسو اطلاعاتو بانک باندې کرسر کېږدئ په دې کې لاندې مینوګانې ظاهریږي. هوکړه لیکونه دي، پلانونه او راپورونه دي، د تدارکاتو اړوند موضوعات دي، د زده کوونکو او زده کړیالانو د خدمتونو وړاندې کولو فورمې دي، د استادانو د تبدیلۍ او خدمتي کولو فورمې کتلی شئ. فرصتونه، کله چې تاسو فرصتو مینو باندې کرسر کېږدئ لاندې مینوګانې ظاهریږي یعنې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې اړوند د هغه بستونه چې اعلان ته سپارل کېږي دلته کتلی شئ او همدارنګه تدارکاتي داوطلبۍ چې اعلان ته سپارل کېږي دلته کتلی شئ. کله چې تاسو تعلیمي مرکزونو او څانګو مینو باندې کرسر کېږدئ لاندې مینوګانې ظاهریږي. د ادارې اړوند ټولو انسټیټوټونو نوملړ، د مسلکي لیسو نوملړ، د ځانګړو زده کړو نوملړ کتلی شئ او همدارنګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند ټولې څانګې دلته کتلی شئ. روزنه، کله چې تاسو روزنه مینو باندې کرسر کېږدئ لاندې دوه مینوګانې ظاهریږي چې مقالې او کتابتون دی. مقالې هغه مقالې چې د زده کوونکو، زده کړیالانو، استادانو او د کارکوونکو لخوا ترتیب شوي وي دلته خپریږي او همدارنګه کتابتون دی چې په دې کې کتابونه ځای په ځای شوي دي. کله چې تاسو موږ سره اړیکو مینو باندې کرسر کېږدئ لاندې مینوګانې ظاهریږي. لومړی د اطلاع رسونې مسؤلین چې د هغوی ایمیل ادرسونه او اړیکو شمیرې دي او همدارنګه د مرکزي ادارې مسؤلینو او اړیکو شمیرې، همدارنګه ولایتي مسؤلینو او د هغو اړیکو شمیرې کتلی شئ.